شروع کوم په نامه د غستر ذات چې ډېر بخونکی مهربانه دی او رحم یې خوی دی د پښتو نیوز ګرانو قدرمنو کتونکو د ننني پروګرام زه ستاسو ورور ستاسو مګر عمران الله خاکسار یو ځل بیا د شهید بنظیر بټو پوهنتون شیرینګل نه مخامخ دی چېرته چې د زوالجي څانګې ته د یوم یکجهتي کشمیر منولی کېږي نو زه به د هغې د ټیچرانو سره د هغې لیکچرران چې کوم دي هغې د هیډ اف د ډپارټمنټ هغې سره به هغې باره کې خبرې کوو تاسو زموږ سره د هغې پورې اوسېږئ ये जुल्म कोई रोकता नहीं है ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं। روح الله شهید بنظیر بوټو یونیورسيټي ډپارټمنټ په زوالجي کې اس ایچ او ډي دلته یم 2011 دلته کار کوم نن موږ د کشمیر سره د خپل یکجهتۍ اظهار وکړو او کشمیر چې د قائد اعظم کشمیر برای کې وایي کشمیر د پاکستان شهرک دی نو شهرک چې د یو انسان کله ضایع شي نو هغه انسان چې دی هغه ژوندی نشي پاتې کېدی دغه شان کشمیر هم د پاکستان شهرک دی نو دې وجې نه بغیر د کشمیر نه پاکستان کمپلیټ نه دی نو کشمیر مخامخا د پاکستان حصه جوړیږي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې د غزوه هند بشارتونه ورکړي دي او د غزوه هند کوم مجاهدین چې دي هغه ته افضل ترین مجاهدین ویل شوي دي د هغې هغه شهداو ته افضل ترین شهدا ویل شوي دي نو دې وجې نه د کشمیر سره محبت ساتل دا زموږ د ایمان نښه ده کشمیر والا زموږ د کلمې رونه دي او د هغې یوازې کشمیر نه بلکې پوره دنیا کې چې مسلمانانو ته چې کوم تکلیف رسي نو هغه تکلیف زموږ تکلیف دی نو دې وجې نه الله جل جلاله مو باندې جهاد فرض کړی دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال ایمان والو تاسو باندې قتال فرض شوی دی نو قتال دا د هرې مسلې حل دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم چې کوم داسې مسلې وي نو هغه مسلو حل چې د هغه قتال او د جهاد په ذریعه باندې کېده او حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم نبوي ژوند مدني ژوند چې و نو هغه ټوټل په جهاد کې تیر شوی دی مختلف جهادونو کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپله هم تللی دی او خپل صحابه کرام هم لېږلي دي نو مسلمانان نن هم که چېرې په جهاد باندې متحد شي نو انشاءالله د کشمیر مسله به حل کېږي او کشمیر به د پاکستان حصه وي دا د هغې حق دی او د هغې ته ملاوېدل پکار دي نو انشاءالله موږ د کشمیر والو سره په هر میدان کې هغې سره Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iftihar Ahmed, lecturer in zoology, Department of Zoology, Shahid Benzir Bhutto University, Shiringel. د کشمیر حوالې سره به زه دا خبر وکړم چې موږ د کشمیر چې کوم خلک دي موږ ټول دا مسلمانان او د مسلمانانو مثال د یو وجود دی څنګه چې د وجود کې په یو ځای کې لږ تکلیف وي لږ درد وي ټول وجود ورسره تکلیف کې وي نو دغه رنګه چې هغه په تکلیف کې وي کو هغه د فلسطین مسلمانان دي کو هغه د کشمیر دي کو د بل ځای دي کو د هر ملک کې د دنیا په هر یو ګوټ کې دي خو چې مسلمان دی هغه زمونږ روح دی اصل زمونږ د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله دې رشته ده نو د هغوی او زمونږ د ټولو مثال تاسو ته چې یو وجود چې هغه ته تکلیف نه موږ ته باندې تکلیف نه موږ ته هغه تکلیف نه رسېږي نو سره موږ په هر ځای کې ولاړ یو په هر فورم باندې خبرې موږ چتو او دا موږ هر ځای ته رسو او یو پیسفول طریقې سره موږ غواړو چې هغه دا کوم مسایل دي کوم ازادي ده هغه ته حاصله شي هغه ته ورکړل شي د هغوی د خواهشاتو د هغوی د چې کوم جماعت د هغې مطابق ته میلاو شي او الله پاک انسان چې دی هغه آزاد پیدا کړی دی نو دا دغه الله پاک چا نه دی ورکړی انسان ته چې هغه د یو کس غلام کړي هغه د خپل پابند کړي هغه د هغه مظلومه کړي هغه باندې ظلمونه کوي چې الله پاک انسان ته دا طاقت نه دی ورکړی دا حق نه دی ورکړی چې هغه بل مسلمان یا بل انسان خو هغه هر څوک دی خو هله دا الله پاک دا حق نه دی ورکړی چې د هغه باندې غلام کړي په هغه باندې ظلم او په هغه باندې جبر او داسې نه کړي
لکه نن سبا چې کوم حالات په کشمیر کې روان دي نو زم چې دا موږ خلک د زناورو اگزامپل ورکوي چې زناورو سره نه کوي خو زم چې زناورو باندې نه پکار الله پاک وي تاسو په ځمکه والا رحم وکړي او اسمان والا په تاسو رحم وکړي نو زمونږ دغه پیغام دی چې الله سره موږ ولاړ هر ځای کې په هر فورم باندې او د هغوی د ازادۍ پورې باور سره موږ زمونږ یو وروڼه دي چې مسلمانان او انشاءالله الله پاک به موږ په دې خپل مشن په دې کې موږ الله پاک کامیابوي تھینک یو کشمیر د پاکستان یو حصه ده کشمیر والا عوام هم دا خوښوي چې موږ د پاکستان سره یوځای شو نو دغې دپاره نن یو واک منعقد شو زوالجي ډپارټمنټ پکې حصه واخیسته زوالجي ډپارټمنټ چې کوم دی نو دا په نور هم داسې مختلف کوم ایونټس چې کېږي کوم داسې څه کېږي نو هغې حصه اخلي او په ټاپ مینجمنټ ډپارټمنټ دي نو موږ نن داسې واک وکړو د دې مطلب دا دی چې لکه ټولې دنیا ته دا پته ولګي چې یاره کشمیر یوه غټه ایشو ده او دا هایلایټ شي انټرنیشنل لیول باندې انټرنیشنل میډیا باندې دا راشي نو انشاءالله دغسې دا واکس او دغسې دا دغه به منعقد کېږي او یو ورځ به داسې راشي انشاءالله چې کشمیر به آزاد شي نن موږ د کشمیر سالیډیریټي واک هغه ډپارټمنټ اف زوالجي انډر ارینج کړی و کشمیر باره کې موږ دا وایو چې کشمیر از an integral part of Pakistan and inshallah we will continue our struggle and inshallah we will support on every aspect the people of Kashmir and inshallah we will fight till the freedom of Kashmir. Kashmir سره inshallah زمونږ د کوم سپورټ دی struggle دی دا به جاري وي او تر اینډ پورې به وي او په هر لحاظ سره به وي لکه هغوی څنګه چې پاکستان ډیپلوماټیکلي هغوی سپورټ کوي نو دا شان موږ انشاءالله د هغوی سره هر قسم سپورټ دا به کوو او ځکه چې کشمیر د پاکستان انټیګرل پارټ دی د کشمیر نه بغیر پاکستان انکمپلیټ دی زما نوم محمد عباس دی د زوالجي ډپارټمنټ سټوډنټ یم د MSc تھرډ سیمسټر. ننني واک په حواله سره ستاسو څه رایه ده د دې واک د جنډې نه خبر کړئ؟ زموږ واک زموږ د کشمیریانو ورونو د خویندو زموږ د بزرګانو سره د هغو د جدوجهد چې کومه دی د ازادۍ په باره کې د هغو چې کوم د خپل ازادۍ دپاره کوم فایټ شروع کړی دا د هغو سره زموږ د حب الوطن یو مظاهره وه زموږ د هغو سره یو مینه وه زموږ د هغو سره یووالی او شریک وو موږ د هغو په څنګ ولاړو د هغو په ازادۍ کې چونکې فرمایي چې د نوجوان او خصوصا طالب علم د یو ملک تقدیر بدلولی شي د سټوډنټ په حیثیت باندې تاسو د کشمیریانو سره څومره مرسته کولی شئ هغې لپاره کوم قسم قرباني تاسو تیار یئ؟ د کشمیر سره موږ د هر ځای کې د اواز د یونیورسټۍ په سطحه د صوبې په سطحه هر ځای باندې موږ سټرایک کوو د هغو سره به او موږ نور هم د هغو سره څنګ په څنګ موږ ولاړ یو موږ د هغو چې کوم جذبات دي د هغو احترام کوو د هغو د جذباتو کې د هغو دغسې موږ د ازادۍ د جذباتو سره موږ برابر شریک وو د هغو سره موږ څنګ په څنګ ولاړ یو زما نوم حبیب الله دی د MSc زوالجي تھرډ سیمسټر سټوډنټ یم او شیرینګل یونیورسټۍ کې علم سبق وایم. تر ټولو نه مخکې خو زه ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ټایم وباسو او زموږ په دې ایونټ کې تاسو شرکت وکړو دنیا ته تاسو زه هر څه وښوه چونکې نننی ایونټ واک مارچ مونږ د کشمیر یکجهتي دپاره منعقد کړی په دې کې ټول زوالجي ډپارټمنټ ماسټر BS والا شرکت کړی او زمونږ مین مقصد صرف د دې مارچ دا دی چې 120 ورځې وشوي چې کرفیو د څومره چې غټ قیادت دی هغه په جیل کې دی نو زمونږ د ټولې چې کوم اقوام متحده ده د هغې نه زمونږ دا هغو ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې دغه کشمیریان له دې خپل حق ورکړی شي ځکه چې میجارټي په هغې کې مسلمز دي او څومره چې هیومن رایټس دي د هغې قدر دي دوی وکړي او هغو له دې خپل حقوق ورکړی شي. قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفارا لے ہم بھی ہے سفارا. ګرانو قدرمنو کتونکو راغلي یو د زوالجي ډپارټمنټ د سټوډنټانو سره زموږ بحث مباحثه او گفتگو شروع دي یو بل طالب علم سره ولاړ یو. السلام علیکم. بھائی ستاسو نوم؟ زما نوم بشیر احمد خلجي دی او زه د سمرباغ لور دیر سره تعلق ساتم او دلته د زوالجي ډپارټمنټ سټوډنټ چونکې زه خو اول فرسټ اف آل د میډیا والا شکریا ادا کوم چې هغوی د دومره مشکلاتو باوجود موږ له ټایم راکړو زموږ کوریج وکړو
د هغې نه بعد څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره زوالوجي ډپارټمنټ دا په یونیورسټۍ کې ښه رولز پلی کوي او د دې یو ځل رولز دی. د هغې نه بعد زه د ټیچرز او خصوصا د هیډ اف د ډپارټمنټ شکریه ادا کوم چې هغوی د دې واک انعقاد وکړو او دا واک چې کوم دی دا زمونږ د کشمیریانو سره د یکجهتۍ یو محبت دی او د هغوی سره د یووالي یو اظهار خیال دی. به حیثیت سټوډنټ، به حیثیت یو مسلمان، ستا څه اظهار خیال دی د کشمیر د مظلوم عوامو سره؟ عمران الله بھائی څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په کشمیر کې څلورمه میاشت دا پوره کېدو والا ده په کشمیر کې په کشمیریانو باندې د کرفیو او د ظلم. دا یو ظلم روان دی د مسلمانانو او د انسانانو هغه حقوق په عمل کېږي او په هغې باندې انتهایی ظلم روان دی. نو زه به د اقوام متحده نه او څومره چې نورې ادارې دي د هغوی ته زما ریکویسټ دی چې زر تر زره د کشمیریانو نه دا ظلم او دا کم ظلم چې روان دی دا د هغوی نه لرې کړی شي. جی زما نوم جاوید دی او د نګار اوسېدونکی یم او دلته شرینګل یونیورسټي کې زوالوجي ډپارټمنټ کې ثرډ سیمسټر دی. جی فرسټ اف آل خو زه د خپل د ټیچرز او سپیشل د هیډ اف ډپارټمنټ ایچ صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغوی لکه دونه په تنګ ټایم کې دونه لکه په ټایم کې دوی خپل ټایم ورکړو دې دغه دپاره او دوی د واک دپاره راووتو. به حیثیت یو طالب علم چونکې زوالوجي ډپارټمنټ یو ځانګړی حیثیت لري په دې پوهنتون کې، د هغې د زده کړه کوونکي په حیثیت سره ته د خپل خوږ ملک دپاره څه قرباني ورکولی شي؟ زه به درته څه ووایم خو بس یوه خبره به ورته وکړم وایي اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی دیں گے، اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم یا الله دنیا کې مسلمانان باندې کوم تکالیف دي الله دا تکالیف ته لري که الله اے د کل جهان مالک الله دا ستا بندګان دي الله یا الله په مصیبت کې گرفتار دي الله یا الله ته د دوی حامی او مددګار شه یا الله د کشمیر مسلمانان د فلسطین مسلمانان د افغانستان چې دوسری مسلمانان باندې چې کوم ظلمونه کېږي الله د مظلومانو لاسونه مات کړه به اے د کل جهان مالک الله یا الله ته خو د شانو څه کمزوری نه یا الله دې ظالمانو نه یا الله یا الله یا الله د دې نه بدل واخله ربه یا الله د مظلوم مسلمانانو مدد وکړه الله یا الله د کشمیر آزاد کړه به یا الله یا الله کشمیر ته ازادي نصیب کړه الله یا الله مسلمانان چې په کوم کوم ځایونو کې هم دي الله چې هغوی ته هر قسمه تکالیف دي الله که څوک بیماران دي یا الله که څوک په قرضونو کې ډوب شوي دي الله چا ته بل څه مصیبت دی الله د دې ټولو مصایبو نه یا الله د ټول خلاص کړه به یا الله موږ ته په دنیا کې هم د چین ارام او د سکون زندګي نصیب کړه او د مرګ نه بعد همیشه نه په ژوند کې الله موږ کامیاب او کامیاب یا الله یا الله زموږ دا راوتل دا دعا کول دا بیان دا خبرې کول یا الله خالص د خپل رضا دپاره وګرځوه یا الله زموږ په زړونو کې د ټول دنیا د مسلمانانو سره محبت د هغوی سره اتفاق یا الله موږ ته نصیب کړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. ګرانو قدمونو کتونکو تاسو موږ نننی پروګرام وکتو تاسو پکې د مختلف لیکچرانو خبرې وکتې چې کوم د زوالوجي د څانګې سره د هغو تعلق و تاسو د هغې د هیډ خبرې مو واورېدې. د کشمیر د مسلمانانو سره دا زمونږ د کلمې ورونه دي دا زمونږ فرض دی چې موږ د هغو مرسته وکړو یوازې کشمیر نه بلکې هر چېرته چې مسلمانان دي نو موږ به د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسو چې هر ځای کې مسلمانانو باندې ظلم کېږي موږ به د هغې ظلم خلاف اواز اوچتوو چې موږ به د حد الوسع د اخري حده پورې د کشمیر د مظلوم عوامو سره شانه به شانه ولاړ یو. ګرانو قدرمنو کتونکو نورې خبرې تاسو پروګرام کې واورېدې دا زموږ نننی پروګرام چې تاسو وکتو د خپل ورور ایمان الله خاکسار سره د کیمرامین جازرین ورکی اجازت تاسو چرته میخواد آباد او بریالي اوسئ. सबसे पहले